په دې روژه کې کم سے کم تنهایی کول یا کړوالی کول پر ځان باندې پټو اچول لکه سړی چې په یو فریض کې او د ډیرو مجلسو د ډیرو خبرو څخه ځان ساتل او دا روژه بالکل په خاموشي کې تیرول. که چیرې معاشره ده دوه رقمه خبرې راځي، کله کله بل چاله غصه ورغلي هغوی پر تا باندې رحم لس، کله کله په معاشره کې تاله غصه ورسي ته پر بل چا ور حمله کېږي. نو دا اول متعلق پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان جهل علی احدکم جاهل، که چیرې د روژې مبارکه میاشته وي یو سړی در باندې رحم لس و هغې ستا سره جګړه کوله، هغې تا ته شکنځا وکړله، هغې تا ته فوچ رد وویل او هغې ستا سره په روژه کې ستا سره ځان اخته کوی، نو بس هغې ته وایه فلیقل انی صائم، ورته سړی زه روژاته یم، زه ستا د ناپوهۍ په خاطر، زه ستا د جهالت په خاطر خپله روژه ته نقصان نه رسوم. بس د هغې په مقابل کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا د چې هغې ته زما روژه ده او زه د روژې په حالاتو کې د چا سره جګړه نه کوم او د روژې په حالت کې د چا سره غصه او غضب کې زه نه راځم. نو که چیرې د یو بل چا ستا سره ناپوهي کوله نو د هغې سره به داسې کوي، ځکه کله کله چې هغې یو څه درته وایي تاله م غصه درسي ته م یې څه ورته وایه، یوه خبره د سړي د خولې سره ووځي. د بخاري شریف حدیث دی ان العبد لیتکلم بکلمة من سخط الله، کله د انسان د غصې په حالت کې یو داسې خبره د خولې څخه ووځي چې هغه د الله تعالی د ناراضګۍ خبره وي، ولا یلقا بها بالا، د ده په زړه کې څه فکر نه وي چې دا مې څنګه خبره وکړه. الله تعالی وایي یهوی بها فی جهنم، پیغمبر علیه السلام وایي الله تعالی د جهنم و داسې کنده ته ور وغورځوي ابعد ما بین المشرق والمغرب، د هغې سر و پای دومره ځله لرې لکه مشرق و مغرب. ځکه کله کله د غصې په حالت کې د روژې په حالت کې د انسان د دماغ د خشکت او د وچوالي په حالت کې کله د انسان د خولې څخه داسې خبره وځي چې انسان نور هیڅ نه یې کړي، په هغه خبره الله تعالی دومره ناراضه سي چې د هغې خبرې په خاطر دی د جهنم داسې بدترینه کنده ته ورغورځوي. ځکه د ټولو څه اهمه خبره دا ده چې بس سړی غوسه نه کوي. زموږ معاشره کې بعضې بوډاګان او سپین ږیري دي، هغې چې کله کور ته راس د هغې په دماغ کې دا دی چې زه خو نو د کور سپین ږیری یم، زه د کور مشر یم، بس ما ته هر څه کول جایز دي. بس په دماغ کې دا کښېنستلی دی چې زه خو د نسوارو عادي یم، زه د چلم عادي یم، زه د هر څه عادي یم. بیا دی نه نارینه ګوري نه زنانه ګوري نه مشر ګوري نه کشر ګوري، بیا دی پوچ ورد وایي په دې کور کې او داسې خبرې کوي چې هغه نه د ده د شانه سره مناسب نه د ده د روژې سره مناسب. ما درته ویله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام انسان د غصې سره ګرځولی دی چې کله سړی د کور مشر سو، د کور سپین ږیری سو، د هغې دپاره نور برداشت پکار دی، د هغې دپاره نور تحمل پکار دی، ځکه دا د کور ټول انسانان د دې بوډا څخه تربیت اخلي. لیکن که سړی د کور مشر سي او په نسوارو په نشو باندې عادي انسان سي، د هغې په خاطر باندې انسان ته خپلې زنانې ته پوچ خبره کول جایز نه دي، چې دا خپله زنانه د ده په نکاح کې د دې تله دی سخته خبره تیزه خبره بې ځایه نشي کولی، نو چی جای چې یادی مژور ته کوي بل چا ته کوي بل چا ته کوي بل چا ته کوي. ځکه لکه څنګه چې ستا روژه ده د هغې هم روژه ده، هغې غریبې ټوله ورځ ستا د خدمت په خاطر په ګرمي کې و تا ته د ډوډۍ پخولو دپاره تېر کړی دی، حالانکې په شریعت کې ته د یو بېشته حق نه ورباندې لرې. هغې ټوله ورځ ستا دپاره د سالن پخولو په خاطر و اور ته تېر کړی دی او د هغې هم پې ورځ روژه پخوله ده، حالانکې په شریعت کې ته د یو بېشته حق نه ورباندې لرې. نو بجای د دې چې د هغې سره ته سختي وکړې، د هغې احسان ومنه، د هغې شکر ادا کړه چې الله تعالی د دې په ذریعه باندې تا ته دومره خدمت او د خدمت دومره ترتیب برابر کړی دی. نو دا خبره نه کول چې زه خو بس د کور مشر یم، د کور سپین ږیری یم، بس چې څه پر خوله باندې رالو هغه به وایم، زما د خبرې جواب به څوک نه راکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیت الله په حرم کې روان دی، په طواف کې روان دی. د طواف په دوران کې د بیت الله ته داسې ګوري، ورته ودرېدی، ورته وایي ما اطیبک، ای بیت الله الله څومره خوشبویه پیدا کړې، او ما احسنک الله څومره ښایسته پیدا کړې، وما اعظم قدرک الله تعالی څومره عزت در کړی دی.
لیکن په آخر کې وایي والذي نفسي بيدي زما د الله فذات قسمي لحرمة المؤمن اعظم منك چې مؤمن ته الله تعالی څومره حرمت او احترام او عزت ورکړی دی هغه ستا څخه ډېر زیات دی. د مؤمنه ثمرات صرف نارینه نه دی، د مؤمنه ثمرات ستا په کور کې ستا زنانه هم ده چې دې زنانې ته الله تعالی څومره حرمت ورکړی دی او د هغې زړه ته تکلیف رسول او هغې پریشانه کول او د روژې په میاشته کې هغې ته تکلیف ورسول او هغې ته پوچ ورد ویل دا بالکل دومره ګناه ده چې د بیت الله د تکلیف رسولو، د بیت الله د نړولو، د بیت الله د بې احترامۍ کولو څوم د انسان لپاره لویه ګناه ده.